مارش صاحب راوش لومړی پوښتنې ته د افغانستان او پاکستان پوځي رژیم ځواکونو ترمنځ جګړه 5مې ورځ ته دننه شوه لا هم دا بریدونه پټه پندې درېدلې تاسو د دې بریدونو دوام څنګه ارزوئ؟ ګورئ دا بریدونه خو پاکستان پیل کړل جګړه پاکستان پیل کړله د ټي ټي پي په نوم باندې د نورو پلمو بانو باندې دا څه مقصد او هدف لري لکه موږ ګورئ ټي ټي پي په نوم راځي بېګناه ماشومان وژني د افغانستان ښارونه بمونه اچوي مثلا یا امنیت خرابوي که چیرې رښتیا له طالب سره مشکل خو پلسمترۍ کې د طالب ولاړو په فرضي کرښه باندې نو ولې دا ته په ده ډز نه کاوه خو دا خو لوبه ده پروژې دي غرب ورکړي دا پروژې دې لپاره سیمه ناارامه کړي سیمه بې ثباته کړي دا حکومت ضعیف کړي دلته غواړي داعش ډلې راولي دا اوس ګورئ کله چې امارت اسلامي پوځیان تللي دي داعشیان څو ځایګیر کړل نیزې راوستلې داعشیان د فرضي کرښې ته د ایران کرښې ته نږدې څو اهداف لري یو غواړي همدا ثبوت وي دا خپل ثبوت شول چې دا داعشیان د هوټل چې راولي افغانستان ته له دې چې مرکزي اسیا ته بوځي یا ایران ته یا مثلا چین خواته بل دا هم ثبوت شوله چې کېدای شي هدف یې دا و چې دا راولي د کرښې غاړې ته او راتېري کې دې خواته بیا نو یو مستند له دې نه فلم واخلي چې دا د داعشیان منګیر کړل هغه خوشبختانه د امارت پوځیان لاړل داعشیان یې دوی په خاوره کې ګیر کړل چې دا خپله ثبوت ده چې دا پلوي وباني نور مثلا غواړي دا خپل ناخواله پلمه کې ادرس بدل کې افغانستان ته خلکو ته وخی خپل وګړو ته چې فکر او پاوه بل خواته ځکه د بلوچستان راپورته شوی دي خپل حق ازادي غواړي پښتانه خپل حق ازادي غواړي سنجان نور دا خواله چې خپل قرضدار ده غربي نړۍ په فقاره د ځکه د چین ته پانګونې اجازه ورکړې و دا هم دوی کوشش کوي چې چین مخاوري سي چې پانګونه ونه کړي نو ډېر عوامل لري دا خپل د دوی جریان کېدای شي غرب ورته ویلي چې افغانستان نارامه که ځکه هغوی حمله کوله په ایران باندې چې ایراني کډوال یا ایراني مشران راپورې نه وځي دې خواته افغانستان ته رانیسي دا سیمه تیاره نارامه وي چې هغوی محاصره کړي ځکه هغوی بلې خواته تلای نه شي که بلوچستان ته یا پاکستان ته راځي خو ایرانیان په دې پوهېږي چې پاکستان د غرب یو ایالت ده که عراق ته ځي عراقیان نه پرېږدي عراق هم اوس فعلا اثر د امریکا پکې زیاته ترکیه خو بالکل نه پرېږدي خو مارش صاحب دلته پاکستان بیا په بریدونو کې عام وګړي په نښه کوي فکر نه کوئ پاکستان د ملکي وګړو په نښه کولو سره دا هڅه کوي چې د ولس او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړي نه برعکس دوی خو دا غلطې محاسبې له پخوا نه کولې دا چې اوس جګړه پیل کړې دا مې غلطه محاسبه ده دوی پخوا فکر کاوه د رباني په وخت کې مثلا د اسلام مجاهدین چې راغله یا دغه شر او فساد دوی جنرال حمید ګل رباني راوستله د مشاور په توګه بیا یې اسامه راوسته په 14 سره د وزیر اعظم خان کې ځای ورکړ همدغسې نور مختلفې ډلې ورته راغلې بیا یې امر ورته وکړ مسعود ته ګلبدین ته سیاف ته بیا وروسته مزاري و جنبش دوستم په کې اوجایسه چې ووایي افغانستان لوټ کوي حکومت خو رباني و مسعود و دا خو مسئول خو دوی دي یا وزیر دفاع یا رئیس جمهور و دوی باید مخالفین ته ورغله لاس په کش کړی وای چې څه غواړي ولې مشکل لري برعکس دوی خپل ملت ته توپک ونیو بمبارد شروع کړ خو هر څه لوټ کړ اردو له منځه ویوړل وسایل له منځه ویوړل موزیمونه تاریخي ابدات آثار خلکو باید نفرت او دهشت جوړ کړ پاکستان به کاوه په خوانای وخت یا په جمهوریت کې د کردی صاحب او د اشرف غنی صاحب په وخت کې بمبارد کاوه آزاد کنړ یې میشته خوست یې میشته ننګرهار یې میشته نورستان یې میشته حتی بدخشان یې میشته چې هغه نه ورته که یو غندل و عام قسم غندل کول رئیس جمهور هم غندل کول امریکا او ناتو چې پراته وه ده هم غندل کول مارش صاحب ولې دوی کوم پوځي اقدام نه کولو په هغه وخت کې ولې دوی هغه وخت کې کوم پوځي اقدام نه کولو اجازه نه و نیسو کولی دا وظیفه پاکستان ته ورکړل شوې وه اسانه هغه د بدخشان او کونړ او دغه ځایونه تخلیه کول هلته غوښتل د افیاوا او باشر نسب د چین او د روسیې په وړاندې باندې دا اجازه چا نه ورکوله مارش صاحب دوی ته
امریکا نه ورکړل اجازه نه ورته اجازه نه و لسونه دي درلودل لبونه راوړي و خو په صورت باندې هغه ورلستونه خو د خلیزات نور کسان افشا کړل خو په صورت دی فکر کوي چې ما محاسبه وي دلته بل اسپوت سي زب امر کوم او پلای بزی او پلای برازي لړۍ ته بخیمه چې دا د ماده صلاح د بهرنۍ او کورنۍ سیاست زېمه او ما سیو کله طالبان راغله تاسو ګورئ جمهوریت ټول کسان لاړل بیرته ما پاکستان ته خپل بادار ته ورغله دا اوس تاسو ګورئ په خاور باندې تجاوز کیږي په خاور سیاست خلک کورنۍ ناخواله کورنۍ مشکلات سي نیوکي خفګانی سیاسي مخالفتونه داخله پریدي د خاور د عزت چې د ناموس او د مور حیثیت لري لدنه په مشترک د غلیم بیا د پردي په وړاندې دفاع کوي باندې ګورم دا اوس په ناموس په مور تعرض کیږي ورځي هغه پاکستان لا تړ کوي چې باید داخل تاسو دوی سره باندې حساب وسی دوی جایدادو ته بدور واچول سی دوی جایدادونه باید د ترمال لانسي په بهر کې دي باید دوی دا د ته ملي خیانتونه وای دا ټول کنه دا ټول دنیا کې ته ملي خیانت وای چې تر ډاکومنت سره به ګناه ماشومان وزل کیږي ویني او با او تویږي د خزو د سپینسارو د سپینګیرو او ته بیا ورځي هغه ته لپاره هغه ته وایي چې کار کوي مارسه ولې دلته ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د افغان خزو او ماشومانو د وژنې په اړه چوپ خلو پاتې دي ملګری ملتونه نړیوال سازمان ټول ویني چې پاکستان خلاف د ټولو نقص وکاو د حمله وکړه باندې چوپ ځکه دا شرکتونه دي دا د غربي نړۍ شرکتونه دي جوړ کړي د خپل مقاصد لپاره همدغه ماشومان ته ترګر وای همدغه پاکستان تجاوزګر ته دیموکراسي او حقوق بشر وای دا شیخ استاد ګورو وینزویلا ته لاړ ما سره جمهوریت لټکټ راوېسته په تفاهم وکړ شاو ما سره راوېسته باندېم ک محکمې ته مراجعه ک باندې دنیا کې 4 نو روپیان پښتنه نه تو پښتنه کړه د مخالفینو روسو چې په دا ټول تفاهم دي مانس کې د غټانو اوس مزه په ایران حمله کې روسیا خبره ده د روسیا حق او حقوق حدودات وخت په لاسکای کې بزاس ولا جوړس ولا د چین مثلا پروګرام د زبرسوا کې وادونه چې غواړي کوي وو موږ د پکار دا پاکستان باید د غلط محاسبې او غلط فکرونه چې کوي چې ته ولاس پوچی حکومت په سیاست د دیماله زبا پاکستان ته خپل بارنای سیاست غاټ ورکړي کورنۍ سیاست ښه ورکړي ټاکنې غربیان کوي خپل جنرال امیت ګل له د من چیف افسر په واشنگټن کې ټاکل کی